کله چې د ظلم د عواقبو او نتایجو نه خبر شي نو کله به هم ظلم ونه کړي. دا چې نن په دې باندې خبرې کوو چې د ظلم عواقب او اخره خاتمه او نتیجه څه شی ده. کله چې انسان ظلم وکړي د دې ظلم په وجه باندې الله سبحانه وتعالی دا د کامیابۍ نه محروموي په دنیا او آخرت کې. دا کله هم نشي کامیابېدلی. دویم د ظلم په وجه باندې انسان اخره خاتمه خرابېږي او د الله سبحانه وتعالی د محبت نه لرې کېږي. الله فرمایي ان الله لا يحب الظالمين. الله سبحانه وتعالى کله هم د ظالمانو سره مینه محبت نه کوي. دریم د انسان د ظلم په وجه باندې د الله سبحانه وتعالى د رحمت نه لرې کېږي او دا ډیر لوی نقصان دی چې کله انسان د الله د رحمت نه لرې شي. څلورم د انسان په ژوند کې برکت ختمیږي. د انسان په مال کې، په اولاد کې او په هغه مجتمع کې او هغه معاشره کې کوم کې چې ظلم ډیر شي او عام شي نو دغه معاشرې نه هم برکت ختمیږي او په دې کې قسمه قسم عذابونه او مرضونه راځي. د ظلم په وجه باندې انسان قدر او عزت چې دی په معاشره کې ختمیږي. څوک ورته په ښه نظر نه ګوري او احترام یې نه کوي. او شپږم د ظلم په وجه باندې انسان چې دی د همیشه ذلیله به وي دنیا او آخرت کې. او اووم چې ټول نه مهم دی هغه د مظلوم خیری دی. د الله نبي فرمایي اتقي دعوة المظلوم. د مظلوم د خیرونه ځان وساته. وجه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی او د انسان د خیرو په منځ کې څه فرده نشته. کله چې د انسان خیري وکړي د مظلوم نو الله سبحانه وتعالی خامخا د دې خیري قبلي او دغه ظالم چې دی د دې په وجه باندې تباه کېږي.